د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو لیدونکو سلام و وخت مو په خیر. تاسو رابولم د دې مهال وروستۍ او مهمو خبرونو ته. د هیواد دښمنان د پیاوړي نظام له موجودیته ویره لري. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د لویدیځ زون د 200 ظفر قلو اردو کې په جوړه شوې غونډه کې وکړه. د امنیت شورا لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د لویدیځ زون امنیتي چارواکو د اړوند ولایتونو د امنیتي وضعیت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لاسته راوړنو او ستونزو په اړه له محب سره خبرې وکړې. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د لویدیځ زون د لوړپوړو امنیتي چارواکو د راپورونو اوریدو وروسته وویل ویاړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په پوره میړانې د افغانستان له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي. د په خبره افغانان باعزته سوله غواړي. د افغانستان دښمنان د پیاوړي نظام له موجودیته ویره لري او امنیتي او دفاعي ځواکونه به له هر ډول ګواښ سره مبارزه وکړي. محب همداراز ویلي فساد او فساد کوونکي د افغانستان دښمنان دي او د دښمن په څیر به ورسره چلن وشي. د ترکیې د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالیږي. د ترکیې د پوهنې وزارت مرستیال پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه 2 میاشتې مخکې له افغان حکومت سره یو تفاهم شوی دی. هغه وویل له افغان حکومت سره د هوکړې له مخې 12 افغان ترک ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته لیږدول کیږي چې په وینا یې تر دې شیبې پورې 7 ښوونځي انتقال شوي او پاتې 15 ښوونځي به هم د پوهنې وزارت چوکاټ ته ولیږدول شي. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو فعالیت 22 کاله مخکې پیل شو چې په جوزجان، بلخ، کابل، کندهار، هرات او ننګرهار کې د دغو ښوونځیو شمیر 12 ته رسیږي. افغان ترک ښوونځي په امریکا کې میشت د مذهبي مشر فتح الله ګولن له خوا اداره کېدل چې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د ناکامې هڅې په تنظیم تورن شوی دی. د کابل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت په برید کې 7 کسان ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي په وژل شویو کې 2 ښځې او 15 سړي دي. نوموړی زیاتوي برید د ټولو 4 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته رسېدلی دی. د چارواکو په خبره د ورځې څه کم 12 بجې لومړی د مخابراتو وزارت ودانۍ ته څیرمه چاودنه وشوه او بیا بریدګر د دې وزارت انګړ ته ننوتي وو. وړاندې د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ویلي وو پیښه کې 2 کسان وژل شوي او 6 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. وسلوالو طالبانو په برید کې لاس لرل رد کړي خو له سیمې څخه په خپرو شوو تصویرونو کې د داعش ډلې بیرغونه ښکاره کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي افغان امنیتي ځواکونو په مخابراتو وزارت کې چاڼیز عملیات کړي او د دې وزارت کارکوونکي یې ژغورلي دي. له ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي ولسمشر محمد اشرف غني دغه برید سخت خندلی او دا یې پر ملکي مامورینو او عامه تاسیساتو د افغانستان د دښمنانو برید بللی. او دا هم څو بهرني خبرونه ټاکل شوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په 2 ورځني رسمي سفر ایران ته ولاړ شي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړي رسمي سفر کې له وتلي مشر آیت الله علي خامنه‌ای، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې یوې وروستۍ حملې د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. د پنجشنبې وختي یوه ډله وسلوالو 3-4 بس موټرونه چې له کراچۍ ګوادر ته روانو ودرول او د مسافرو د پیژندپاڼو تر کتلو وروسته یې 14 کسان ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل شویو کې 10 تنه د پاکستان د سمندري ځواکونو غړي، 3 د هوایي ځواک غړي او 1 ساحلي ساتونکی و.
په سوریه کې د داعش په ډلې په تازه بریدونو کې شاوخوا 50 تنه سوریایي سرتیري او د هغو متحد وسلوال وژل شوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو لپاره څارونکې ډلې ویلي دي چې دغه بریدونه د تیرو 2 ورځو په جریان کې شوي دي. داسې ریپورټونه خپاره شوي دي چې د داعش ډلې یو برید د پلمیرا په سیمه کې ترسره کړ چې شاوخوا 15 تنه دولتي عسکر یې پکې ووژل او بل برید یې په السخنا کې وکړ چې 20 تنه عسکر یې ووژل. د داعش ډله ادعا کوي چې په دغه برید کې یې د سوریې په لسګونو عسکر زخمیان کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د هغې نه وروسته چې په سوریه کې د داعش ډلې ته ماتې ورکړل شوه دا د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله ده. درنو لیدونکو دا و د دې مهال وروستي او مهم خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.